خدای دې تباه برباد کړي چې تباه برباد شي. ټیک دی وایه بس خبره ده نازک صاحب دا پکې مه راوله منم چې ته ښایسته یې خو د چا په شانتې نه سپوږمۍ ته که ښایسته یې د اشنا په شانتې نه ویل یې زه مین یم زه مین یم زه مین یم ویل یې زه مین یم زه مین یم زه مین یم ما وې منم مین یې خو زما په شانتې نه. السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو ملګری عرفان همدرد. او دا وخت د داسې شخصیت سره ناست یم، الله ورله راوستی یم چې هغه د هیڅ تعریف محتاج نه دی. میلمه دی زمونږ کلي ته راغلی دی، زمونږ چم ته راغلی دی، زمونږ وطن ته راغلی دی. غوښته مې چې د دغې سره یو څو ښکلې خبرې او د دغه نه یو څو شعرونه ریکارډ کړم او ستاسو سره شریک کړم. ښاغلی منیر بونیري صاحب، السلام علیکم جی. وعلیکم سلام یاره، ژوندی اوسې او الله اکبر. خدای دې تباه برباد کړي چې تباه برباد شي. ټیک دی وایه بس خبره ده نازک صاحب دا پکې مه راوله. دا ټایم ما سره ناست دی منیر بونیري صاحب چې دوی د چا میلمانه دي، دلته راغلي دي څه پروګرام له، خو اچانکي د دوی سره ملاقات وشو او غوښته مې چې د دوی نه یو څو شعرونه ریکارډ کړم او ستاسو سره شیر کړم. منیر بونیري صاحب، ښه یاره ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې قدرمن شعر وره او خبرې خو نه راځي، شعرونه به درته درې څلور ووایم او بیا به بس کړمه تا ته د ملګري روټۍ ته ناست دي، ته به ډوډۍ له لاړ شي. وایي چې د اوبو په نرخ د توک په تول خرڅ شو، د بنګ په شنو پاڼو غانټول خر شو، یو څو بې سره لیوني پاتې دي، نور پښتانه تقریبا ټول خر شو. ډېر ښه دی، ډېر زبردست. یو څو بې سره لیوني پاتې دي، نور پښتانه تقریبا ټول خر شو، چې اوبه خورې وخولې او وینې هغه شړشم سره د شپول خر شو. ډېر ښه دی. او دغه غزل به درته ووایم چې بې زارۍ او بې مینته محبته، پوی دې نه شومه په پته محبته، د حوض د تندې بوی درنه راخیږي، یا خرابه یا غلطه محبته، مونږ د یو بل د مخونو مجنونان یو، مونږ نه یو په غلطه محبته، د دې ښار د خلکو ډېرې ژبې زده دي، راوزه د دې مالته محبته، په دې چغه د 100 کاله زنداني شم ای د امن ضمانته محبته، منیر جان له خو د زړه خاورې یېرې که منیر جان له مصیبته محبته. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر مننه، ډېره مننه، ډېره مهرباني منیر بونیري صاحب چې هغې موږ له دومره وخت راکړو، دومره ټایم موږ له راکړو، د هغې یو جهان مننه. چېرته هم چې یې ښاد آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.